په یو خبره باندې سر خلاصول هغه دا دی لکه څنګه چې د زکات ورکول د الله تعالی د طرفه اهم حکم دی، د دې څه زیات اهم حکم دا هم دی چې زکات به سړی و خپل مصرف خپل مستحق ته رسوي. چې کم څوک الله تعالی درته ټاکلی دی چې دې سړي ته به زکات ورکوي، که د دې څه علاوه ته بل چاته زکات ورکوي بیا که هر څومره لوی مال او دولت سړی ادا کړي د سړي غاړې نه پخلا. لکه د اسلام د طرفه اهم حکم دا دی چې زکات ادا کول، دغه رقم د دې څه زیات اهم حکم دا دی چې زکات خپل مصرف ته رسول، خپل مستحق ته رسول، چې څوک د زکات مستحق دی د هغې په لاس باندې ورکول. ما درته ویل که هر څومره لوی مال د سړي ادا سي لیکن خپل مستحق ته نه ورسیږي نو بیا خو سړي ته د زکات فریضه د ذمې څخه ادا سوې نه ورکول کیږي، نه د سړي د ذمې څخه د زکات فریضه ادا کیږي او نه د سړي غاړې د زکات د ورکولو څخه خلاصیږي. لیکن که هر څومره لږ مال دی چې هغې دې په ښه طریقه باندې خپل مستحق مصرف ته ورسوی نو بیا خو د هغې په خاطر باندې ستا غاړې هم خلاصیږي او د هغې په خاطر باندې ستا غاړې هم خلاصیږي او د هغې په خاطر باندې ستا مال ته الله تعالی قبولیت هم ورکوي او د زکات چې کومه ذمه ده هغه ستا د غاړې څخه پورته کیږي. لکه سوره بقره کې الله تعالی د انسانانو صحابه حال را نقل کوي. صحابه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوله قل ویسألونک ماذا ينفقون، هغې به دا پوښتنه کوله چې موږ په صدقه او په زکات کې کوم شی ورکړو. نو الله تعالی به پیغمبر ته وایي چې دا اهمه پوښتنه نه ده چې زه به په زکات کې څه ورکوم او زکات به زه څنګه ادا کوم، بلکې د ټولو څه اهمه پوښتنه دا ده چې کوم شی ته ورکوې د دې معلومات وکړه چې هغه شی زه چاته ورکوم، د دې شی مستحق څوک دی، د دې حقداره څوک دی، د دې مصرف څوک دی او د دې د ورکولو هغه بنیادي انسان څوک دی چې الله تعالی ماته د هغې ښوونه کړې. زه منم چې زکات بغیر د مصرف ولاړ سي د زکات ثواب راځي، ثواب د صدقې راځي، لیکن غاړې د انسان د فریضې څخه نه خلاصیږي بلکې د قیامت میدان کې د پر غاړه د اسلام فریضه د زکات فریضه پاتې. لکه مشکات شریف کې یو حدیث مبارک راځي، یو سړی دی هغې د شپې زکات ادا کړي، چې کله سهار معلومه شوله ده چې کوم چاته زکات ورکړی و هغې غل و، هغې ټوله زندګي په غلا کې تېره کړې وه، هغې د زکات مصرف و مستحق نه و. سهار دی په سوچ کې سوچ چې څه به کوم، دویمه شپه بیا الله تعالی توفیق ورکړي، دویمه شپه بیا زکات مال ادا کړي. چې سهار معلومات اوسو هغه یو بدکاره زنانې ته رسېدلی و چې هغه ټوله زندګي په بدکاري کې تېروله، هغه د زکات مصرف نه وه. درېیمه ورځ چې بیا زکات د شپه کې ادا کړي، سهار چې معلومات اوسو هغه یو مالداره ته رسېدلی چې هغې مالداره و او د زکات مستحق و مصرف نه و. چې کله په شپه کې بیده سو نو د الله تعالی د طرفه یو فرشته راځي، د الله تعالی د طرفه یو غیبي ندا راځي، هغه ورته وایي چې کم مال ته ادا کوي الله تعالی به د هغې اجر درکړي. هغه غل به د غلا په خاطر الله تعالی ستا د مال په خاطر د غلا سره وګرځوي، هغه بدکاره زنانه به الله تعالی د بدکارۍ سره وګرځوي او د هغه رقم چې کم څوک مالداره دی هغې ته به الله تعالی د زکات د ادا کولو توفیق وله ورکړي. نو معلومه دا ده چې پر دې عمل باندې سړي ته ثواب ورکول کیږي، لیکن چې کومه فریضه د زکات د هغې د سړي د غاړې څخه نه خلاصیږي د هغې ورکول بیا ضروري دي. نو ځکه سوره بقره کې الله تعالی انسانانو ته 8 قسمه اصناف یږدي مخته، 8 قسمه کسان ورته یږدي چې ستا د زکات مستحق دغه 8 اصناف دي. که دې 8 اصنافو ته زکات ورسوی ستا زکات ادا کیږي، که د دې 8 اصنافو څخه چپ سو بیا نه کیږي. او د دې سره سره چې کله زکات ورکوې نو دا به د دې مسکین مال بولې، دا به د دې مسکین امانت د ځانه سره بولې، پر دې مسکین به احسان نه اچې، هغې ته به قسمه قسم خبرې نه کوې، هغې به ذلیله کوې نه، د هغې په مخ کې به پر دې تندي باندې ګونجه نه پیدا کوې، بلکې د هغې به پر ځان باندې احسان بولې چې هغې په ذریعه باندې الله تعالی زما ذمه د زکات سره فارغه کړه، نو د هغې په ذریعه باندې الله تعالی د زکات زما ذمه را فارغه کړه، نو د هغې په ذریعه باندې الله تعالی زما سره ډېر احسان وکړي، بلکې د هغې نور حق او د هغې نور احسان به پر ځان باندې